زه الحمدلله ثواب په نیت دین په تقاضا الله رضا به کرکټ کوم خبردار چې خپل چایس زه کرکټ کوم خو بیټینګ کم کوم بالینګ کوم او په بالینګ کې زیاتر چینج اپ پیس کوم توجه کرکټ کو هاکی کو فوټبال کو کبډي کو داسې گیم چې هغې سره ورزش کېږي ما له ټول جواب راکړي د موبایل گیمونو سره ورزش کېږي ایکسرسایز کېږي پبجي سره ورزش کېږي اور کم سټوډنټان چې پبجي پری فایر لای لډو کوي هوم ورک کولی شي بولو هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ د مستقبل ډاکټر انجینیر ساينسدان د پاکستان د هر ادارې یو بهترین افسر ته جوړېدی شي هغه گیم کو چې ورزش وکړي د موبایل گیم کې ورزش نشته اوې د دې زستا د عقل ته حیران راکه موبایل چې پریکټیکل ته وکم سنس روم وراجي سه دا جمله ورخه تاریخي جمله والا دا کم کس چې پبجي یا پری فایر کوي په دې کې دنه کارټونی څه شي د دې کارټون باره کې د کامنز د سوچ د عقیده دای دی وي دا کارټون زیما اټس می هغه ته بر ام لیکلی چې دا زیما نه پبجي والا ځان ته کارټونی وي نن نه پس په پبجي والا ټول کارټونی وای څه به وته وایو وی شرموا څه به وته وایو په شرمونه شرموا څه به ورته وایو ا کارټون چې منډه وای کنه دی دا کې دی وي دا زیما اچ پایټ کوي دی دا پایټ زکم اچ ډرایوینګ کوي دی دا ډرایوینګ زکم اچ شوټ کول کوي دی دا شوټ کول زکم هر ا کارټون چې مرشي دی وي زم مرشم نه مور له خو ځنی کانه تړم خزه پسې بدیړون کما کته ما نه توجه پبجي پری فایر لای لړونه د چاچا بایکاټ شنن نه پس ختم دا زما ایجوکیشن خرابوي دا زما تعلیم خرابوي توجه ختم شو دا به ان انسټال کې ان انسټال توجه دا گیمونه نه کوو په سنت طریقه ودونه کوو مشرانو د په کشران شفقت کوو د علماو قدر احترام کوو خرافات پرېږدو توجه مسواک سنت دی که نسوار مسواک اخلی که نسوار مسواک غورځوی که نسوار څه غورځوی څه غورځوی څه غورځوی راواخلی غورځوی ټیک شو تاسو سره جیب کې دي خو زه وایم مولوي صاحب چې کومه ګناه چا په ښکاره کول د هغې نه به توبه په ښکاره کوي او کومه ګناه چې پټه کوله د هغې نه به په پټه ګناه کوي نو نسوار هم ښکاره کول که په پټه ما په دغه کې ختم نبوت کانفرنس زه ما خطیب صاحب ډېر لوی پروګرام په 400 کې نو هلته ما دا خبره وکړه سم یو درس دروس شو دا خلکو وغورځول په نن اخیری ورځ د نسوارو دا خرافات دي دا د اولاد بچو په ایجوکیشن خرج کا او که دې تیار نه یو د سټیل میخ را سره بل پاتې دا ته وایم توجه دا څومره چې کشران ماشومان ناست دي زه چې څنګه وایم ما پسې هغه شانتي وایه ښه چې څنګه زه وایم تاسو به هغه شانتي وایه او ښه ځان مزاج به لږ سخت کې پوس بنه سخت به وایه چې څنګه زه ایجوکیشن ادارو کې دلته وایم توجه دا ټول ماشومان ما پسې وایه ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ وایي ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مسکې تاسو صرف سرګټ سکې سبا به مونږ چرسم سکو پس دې ماشومان له جواب ورکړه نه شرمېږي نه شرمېږي زما د دې مستقبل نه شرمېږي زما د پرایمري او د میډل او د های د سټوډنټانو نه ته څه جوړول غواړي ته چې مردارې پلیته کې د کشرانو مخ کې ولیکې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې نشي بچې به نشي پلار چې آئس کی بچے بے آئس کی جیسا کرنی ویسا برنی زی ریکویسٹم کم درخواستم کم دا دی مستقبل دا پارا دا دی کشران دا پارا دا مردارے پریتے پریتے باس نن لاسٹ ڈیٹ دا دی خبرو دا ختم کو اور دا خیبر پختونخوا دا پولیس محکمے ہیڈ آئی جی پی معظم جا انصاری دا سلام عقیدت پیشتم چه منشیات و خاتمه دا پارے الٹ پورسز انتظام کر سرچ اپریشن یو کر مونږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کوو تعاون به هم کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله پر معاشره به د منشیاتو نه پاکوي انشاءالله اور د چرسو د پوډرو د آیس د خرڅولو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک راوي لاس اوچت کې چې د چا لاس خدي دا به ټیک چرسي تو ګور د دې کورې کله کیمرا ته وکړه دا کیمرا خو ته وکړه چې لاس ته چا خطرې اور ما یو میټینګ کې ویلم د ادارې ته ما ویم که لږ چرس چاسکل نو خیر دی که یو سیرګټ چرس چاسکل نو خیر دی ما په دې دیوبند والو
ما یې لږ خیر دی یو سیرګټ ټینشن به زیات د ذکر مزه اخیستی نو په یو سیرګټ کې به پکړ دکړ نه کوي توجه خو چې کم سړی د 400 د پوډرو کاروبار کوي هغې پکړ دکړ کې تعاون کوو به انشاءالله راشه زما پېښور ته راشه په یونیورسټو کې هاسټلو کې سټوډنټان آئس پیشن کے طور پر آئس پیشن زه یو ادارې ته لاړم چې د چا څومره تعلیم زیات دی دومره ځان ښه تباه کړي پخوا به خلکو کته جوړ چاله ورکم وایي چې تعلیم یافته یي اوس چې څومره ډېر تعلیم کړي دومره په آیسو ځان تباه کړي نو داسې کلیپونه به ورکړم چې داسې به مې 007 پسې نه ورکړي دا جګړې م نه منم دا خو د ډېرانو مشري ده د نالو دا په موږ تېر شوي دي ښه عزتدار سړی به یې سمدم او تا ته به ما ته یې فون وکړه السلام علیکم جی ناظم صاحب چرته او خیرو زمونږ نالې بنده کړه دې کوله وکړه چې په چا کې والله دې کامیاب توجہ خدمت پر سلور قسم ہے بسو امیر سے نمبر 1 اپنی خدمت آپ کرنا نمبر 2 دوستوں کی خدمت کرنا نمبر 3 عوام الناس کی خدمت کرنا نمبر 4 وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو نمبر 4 وہ خدمت کرنا مثال په طور دو فار ایگزامپل نمبر 1 په جمعات کې د استنجا په ځای کې چا 15 کیلو قاذورات وکړه بوج هلکا کیا پسترګو تیار شوی دا اور قیمتي خبره کوم خو مثال وایم داسې اوس دغه ځای کې چې دا ګن پروت دی په دې 2-3 لوټې اوبه واړوه انسان به تقاضا کمزوري دی لیټرین باتروم ته ځان رسولی نه شو په سترګو تیاره شوې وه دغلته ځان له په سترګو باندې رڼا کړه نو دې باندې دا اوبه اړوه دا دار چا کار نه څوک و یو جومات کې دغه شان څه چل شوی یو کاکا ما پسې راغی اوچتې دي راخله ما ته وایي دا چا کړي دي ما ورته دا تا کړي دي هلکه اوچتېږي راخلاصېږي ولې په جومات کې توجه 2-3 لوٹے اوپر پہ واڑا خبر اب آسان شي یہ وہ خدمت ہے جس کے لیے کوئی بھی اور دویم مثال دا دی دلته په روډ باندې په سړک باندې سپی مړ پروت دی پیشو دا څه شی دی هغې بدبویي پیلاو کړې رومال راکړه چې پریکټیکل درته وکړم دا رومال صادر اوس په سړک کې بدبویي پرته ده په حیثیت انسان موږ به څه کوو یو هم هغې ته وګوري په زور زیر زما پته که سره سره پوه شوې او پوزه پټه کړي او ګیر بدلوي اکسلیټر پرېږده یو هم ګوري دا انسانیت نه دی ما په ټیمیا کې میونسپل کمیټه کې په دې بیانات کړي صفایي څه ته وایي توجه یو هم پوزه پټوي ګیر بدلوي بل هم پوزه پټوي د خپلو غولو نه چېرته پوزه پټه کړې ده هغې ته ښه په زور زیر ګوري چې نن مې څومره کړي دي توجه 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 دا پوزه مه پټوه شاپر راواخله پلاستیک څه شی لاس ته شاپر واچوه ته چې د کلي علاقې الطهور شطر الایمان صفایي نصف ایمان دی توجه لاس ته شاپر واچو د لکۍ نه خپې نه ونیسه راواخله کوله کرکړ د ډیران په ځای کې وغورځوه روډ به هم صفا شي او تا هغه خدمت وکړه جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں مونږ په 2010 کې نوشهره کې سیلاب راغلی د مردان میونسپل کمیټې او ټیمې والا چې کوم خدمت کړي دي مونږ سره د خپلو کورونو غمو او دا کمیټو ول راغلي هغه میخې مړې پرتې وي مردان والو خپله کارکردګي کړې او د مردان د تبلیغ مرکز مشرانو جماعتونه را لېږلي موږ خو د خپل کور نه زما په مدرسه کې 14 فوټو به وي 14 فوټو به وي سیته غټ غټ کتابونه مردان والو اخلاص کړي او د خدمت حق ادا کړي او د مردان د تبلیغ مرکز مشر امیر صاحب جماعتونه را لېږلي څه دپاره خبرې هلته مساجدونو سره د چا غم نه و نو تبلیغي جماعتونه جوړ کړل د 8 کسانو هغه خلک رال نو هغه تبلیغ والو جماعتونه صفا کول مسجدونه صفا کول ما ټیمې ورته بیان کو ویم خلک وایي چې دا ګندګۍ واله دي دا چې نالې صفا کړي دا ګندګۍ واله دي ما تاسو ګندګۍ وال نه زما د کور نه ګند روځي زمونږ د کور نه ګند روځي چپس او پاپړ او پلاستیک او ګندونه روځي هغه ګندونه لرې کوي دا ټیمې او کمیټې والا ما یې ګندګۍ والا مونږ ټول یو تاسو زمونږ د ګندګۍ صفایۍ والا یې تاسو خو صفایۍ والا یې دا ګندونه خو زمونږ ستاسو د کور نه روځي نو مونږ ټول ګندګو والا یو ووایه څه والا یو خفه کېږي خفه شه مونږ ټول څه والا یو او ټیمې والا کمیټې والا صفا کوي ما تاسو صفایۍ والا ما چې دا بیان وکړه دوام یې کړه یو ټیمې دی څوک ورته جمعداران وي څوک ورته چواریان وي که نه هغه انسانان نه زناور که نه هغه انسانان نه هغه زناور ما چې دا ما تاسو صفایۍ والا ګندګۍ والا مونږ یو راځي زما لاس یې ښکلو وایي تا مونږ ته صفایۍ والا وي خلک خو مونږ ته ګندګو والو چې هغه ګندګو والا راوله لہذا که هغه سړي انتخاب وکړو چې یو سړي د الله نه یریږي هغه ظلم زیاتې کولی شي